د هندي سینما د خپل وخت مغرور اداکاره سری ډیوي په 1963 زیږدیز کال په اګست میاشت کې د هند په تامل نادو سیمه کې زیږیدلې ده. ये देखिए कप मुझे कॉलेज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है. वाह 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 मुबारक हो. هغه چې اصلي نوم یې شری امیانګر ده په څلور کلنۍ کې سینما ته راغله او د خپل وخت تر ټولو ښه ښځینه لوبغاړې وه. کله چې سری ډیوي په لومړیو کې سینما ته ورغلل هغې د خپلې سیمې لهجه یا تاملي کارول او له هندي سره چندانې بلده نه وه. دا ستونزې هغې ته په یو لوی مشکل بدله سوه ځکه خو یې د هغې شتون په سینما کې جدي نه نیول سو. اما سری ډیوي د هغه هوښیاري او استعداد له مخې چې دې درلودی ډیر ژر په هندي مسلطه سوه او وتوانېده چې په 12 لسیزو کې د هندوستان د سینما یو بې سیاله ملکه اوسي. हाथ छोड़कर तमीज से बात करो. ये हमारा गांव है. यहाँ जो हमारे जी में आएगा वो हम करेंगे. तुम कौन होते हो हमसे पूछ. بالیووډ کې د سری ډیوي لومړی کامیاب فلم موالي و چې وروسته له هغې نوموړي په یو شمېر نورو مشهورو هندي فلمونو کې د خپلو زړه راښکونکو اداکارانو او سحرانګیز ډانسونو په زور په نړۍ د خپل هنر راج ومانه. मुझे नहीं लगता है बादशाह खान कि तुम लौट कर आ सकोगे. रोशनी गर खुदा को हो मंजूर. پښتنو په 1990 کال کې د سری ډیوي خداګواه فلم ډیر خوښ کړی و. په دغه فلم کې سری ډیوي د یو افغاني میرمنې بېنظیري رول ډیر په ښکلي انداز ترسره کړی و او میتاب بچن پکښې د یو پښتون ځوان باچا په کردار کې ښودل سوی دی. थोड़ा सा हो. مرحبا مرحبا لاله دی جان. د خداګواه فلم ځینې برخې په افغانستان کې ریکارډ شوي دي او پکښې د یوې پښتنې میرمنې د خپل میړه لپاره د مینې وفا ډک انتظار د یو پښتون غیرت او په خپله واده کلک ایمان په ډېر ښکلي شان کې ښودل سوی دي. खुदा हाफिज बादशाह खान. खुदा हाफिज. एक मुस्कुराहट का सवाल है. मुश्किल है बादशाह खान. मुश्किल को आसान कर दो मुश्किल कुशा. سری ډیوي په 1990 کال د فلمونو پروډیوسر بونی کپور سره چې دانیل کپور مشر ورور دی له واده وروسته تر 15 کالو پورې فلمونو څخه پټه وه. د سری ډیوي د مینې داستان هم د یو فلم تر داستان کم نه دی په دې چې لومړی واده یې په پټه وروسته یې بونی کپور سره چې میرمن او 2 اولادونه یې درلودل د هغه سره واده کړی. د یو بل فلمي لوبغاړي متن سره هم د مینې اړیکې وې. अगर आप मजाक कर रहे हैं तो कभी भूल कर भी मेरे सामने इस किस्म का मजाक मत. एक बात कहूँ, गुजरी हुई बातों को भूल. अच्छा, लेकिन तुम इतने खूबसूरत नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ डिस्को जाऊँ. एक काम करो, कल मिलना. क्या? मैं अपनी पुरानी सैंडल पहन कर आऊंगी. उसमें स्टील की नोक है. 50-60 तुम्हारी शक्ल पर लगाऊंगी. तुम्हारी शक्ल पर डिस्को डिजाइन बन जाएगा. उन्होंने बताया नहीं. هغې اوږده ځنډ وروسته د 2012 میلادي کال یو وار بیا د انګلیش وینګلیش نومي فلم سره فلمونو ته راغله خو له نورو فلمونو وړاندې د 45 کلنۍ په عمر په دوبۍ کې د یو واده په مراسمو کې مړه سوه. मैं क्या फील कर रही हूँ. تبسم رادیو